دا د ژوند قاعده ده چې تاسې به یو کار خاص د خدای تعالی جل جلاله د رضا په خاطر کوئ. یو عالم وایي تاسې ښه وکړئ، د دغو ښو بدله د خپل خدای تعالی جل جلاله څخه وغواړئ. لکه په ترکي ژبه کې چې یو ډېر مشهور متل دی: iyilik yap denize at, balık anlaması Allah bilir. تاسې ښه وکړئ او هغه ښه په دریاب کې واچوئ. که په دریاب کې ماهی ستاسې په ښه باندې پوه نه سي، بلکې د ماهي خالق ستاسې ښه ولیدل او اجر درکوي. او د هر چا سره چې تاسې په خپل ژوند کې ښه کوئ، د دې تمه مه ځینې لره چې ګواکې دی به ماته یوازې راکړي، بلکې تاسې یوازې له هغه ستر رب څخه وغواړئ، تر څو تاسې په خیر، د ثواب په کار او د ښو په کارونو کې هغه اجر او خوند ووینئ، کم لذت او سکون چې د خیر په کارونو کې دی. نو ستاسې د اخلاص یوازینی نیت باید د خدای تعالی څخه بدله وي، نه د بنده څخه د بدلې غوښتنه.